د ځمکې لاندې اوبو د غښتلي کولو په موخه له کارول شویو اوبو څخه د ګټې اخیستنې او د زرغونو سیمو خړوبولو په موخه د اوومې ناحیې په بېلابېلو ګذرونو کې 15 د فاضلاب څاګانې تر کیندلو وروسته د کابل ښاروالۍ د کلتوري او ټولنیزو چارو د مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلتوري او ټولنیزو چارو مرستیال خلک د خوږو اوبو سپما کولو ته وهڅول او ویل چې کیندل شوې څاګانې په پرمختللو فلټرونو سنبال دي او د فاضلاب اوبه به تصفیه کوي. د نوموړي په وینا له دې اوبو څخه به د ونو او زرغونو سیمو د خړوبولو په برخه کې کار واخلي. وګړیو نه ډېره مننه کوو چې دوی په خپل شخصي لګښت باندې د مستعملو اوبو دپاره داسې یو ترتیب او تنظیم جوړ کړی چې د هغو نه موږ استفاده وکولی شو د سرسبزۍ دپاره. او دغه پروګرام په اوومه ناحیه کې په اکثره ګذرونو کې دا کار شوی دی. انشاءالله امید مو دی چې په اوومه ناحیه کې بلکې په ټول کابل کې به دا د مستعملو اوبو د تصفیې دپاره به ترتیب جوړیږي. د کابل ښاروالۍ د خلکو د همغږۍ چارو رئیس محمد ناصر کبیري وویل چې دا څاګانې د کابل ښاروالۍ په غوښتنه له 3 تر 4 مترو پورې د ښاریانو له لوري کیندل شوي دي او د ځمکې لاندې خوږو اوبو د سپما کولو په موخه به دا لړۍ نورو ناحیو ته هم وغځول شي. د اوومې ناحیې رئیس مولوي عبدالغفور غفوري د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې داسې نورې څاګانې به هم د یادې ناحیې په اړوند سیمو کې وکیندل شي. د سیمې مشرانو او گذر وکیلانو هم له کابل ښاروالۍ سره د هر راز مرستې کولو ژمنه وکړه. همین چای ذخیره آب که ما در این مساجد خود جور کردیم به خاطر سرسبزی و آبادی همین مسجد ما که در طول همین قدر سال یا به هدر میرفت حالا ما تا توانستیم که تیرمیه و مهار بکنیم و جور بکنیم یک ذخیره برش. به خاطر آبای مستعمل که هدر نره یک دو حلقه چاق غفر کردیم که یکی به خاطر تصفیه است که از زغال و کرش بادامی استفاده کردیم که شما شاهد هستین. اول آب دو چا آمده و از اونجا پس تبدیل به آب پاکتر میشه. فقط یه آب مستعمل است که از وضوخانه میاد. د ښاري سیمو د زرغونتیا په موخه د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور په مشرۍ او د 4مې ناحیې د سیمه ییزو شوراګانو او اوسیدونکو په ګډون په دې ناحیه کې د ونو او بوټو د خړوبولو حشر ترسره شو چې په ترڅ کې بېلابېلې زرغونې سیمې او ګڼ شمېر ونې خړوب شوې. د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال په خپلو خبرو کې د زرغونو سیمو او ونو خړوبول ته د دغه حشر ګډونوال وهڅول او ویل چې د کابل ښاروالۍ د زرغونتیا ریاست امکانات او سرچینې کمې دي او نشي کولی د ښار ټولې ونې او زرغونې سیمې خړوب کړي. نو له همدې امله په دې برخه کې د عامو خلکو مرسته اړینه ده. امید مې دی چې د کابل په ټولو نواحیو کې د کابل په ټولو ګذرونو کې هم ځوانان او وکیلان او علما او تجاران راپورته شي. په ټولو ناحیو کې دغه تنظیفي حشرونه او د آبیارۍ حشرونه خلک آماده کړي او تیار شي راووځي د خدمت وکوي. همدارنګه ښاغلي منصور وویل دا ځمکې لاندې اوبو کچه راټیټه شوې نو اړتیا ده چې په ویالو کې د اوبو د فلټرونو په نصبولو او د فاضله او کارول شویو اوبو له فلټر کولو وروسته باید ترلاسه شوي اوبه د ونو او زرغونو سیمو د خړوبولو لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د 4مې ناحیې اوسیدونکو ژمنه وکړه چې د یو پاک او زرغون کابل د درلودلو په موخه به له کابل ښاروالۍ سره تل همکار پاتې شي. ډېره منندوی یو د معین صاحب د کلتوري نه او د 4مې ناحیې د رئیس نه چې موږ تشویق کړلو او انشاءالله دا موږ وعده درکوو دا خپل 4مې ناحیې ته به همیشه موږ کار کوو. د صفایي په بخش کې د سرسبزی په بخش کې په هر بخش کې به موږ خدمتگار یو. یه حشر عمومی در سطح ناحیه 4 شهر کابل صورت گرفته. در حدود بیشتر از 500 نفر در این محفل اشتراک داشتند و برنامه ما طوری بوده که در حدود 13 موتر ما از بازار خریداری کردیم و در اختیار پارک هایی که خوش شده بودند و به آب نیاز داشتند ما ایرا در تمام پارک ها توظیف کردیم. مسئولیت وای کار تورونو کار ظلم مکه نه
د کابل ښاروالۍ د بشري سرچینو ریاست د ظرفیت لوړونې امریت له لوري د کار ساتنه او مراقبت زیربنا او د پروژو او پروګرامونو د تنظیم ریاستونو نوي ګمارل شوي کارکوونکو ته د ادارې او مدیریت په اړه په لاره اچول شوي 15 ورځنی ورکشاپ د تصدیق پاڼو په ویشلو سره پای ته ورسید. د یاد ورکشاپ یو پرمخ وړونکي محمد یاسین امین وویل چې په دې ورکشاپ کې د کمزورو ټکو پیژندلو، له مراجعینو سره د نیک چلند، د مدیریتي او مسلکي ظرفیت لوړونې، رښتینولي، پلان جوړونې، همغږۍ او د اصولو او قوانینو په پام کې نیولو په اړه ګډونوال ته معلومات وړاندې شول. 15 ورځې مو له دغه ورونو سره په دې سیمینار کې ګډون وکړ. د اداري اخلاقو، استلام، پیشنهاد او مکتوب په اړه مو معلومات ورته ورکړل، د صادرې او واردې کتاب په اړه، همداراز د نظافت په اړه، دا چې رشوت کوم جرم دی او کوم ډول د پیسې اخیستل رشوت بلل کیږي، په رشوت باندې چې څه اخلو هغه زموږ بچیانو ته کوم تاوانونه لري. په دې او یو شمېر نورو مسایلو له دې ورونو سره وغږېدم. ډېر ټینګار مې چې ورباندې وکړل هغه دا و چې له مراجعینو سره نیکه رویه او ښه چلند وکړي. د یادونې وړ ده چې له داسې پروګرامونو څخه موخه د یوې ګټورې ادارې رامنځته کول دي څو د کابل ښاروالۍ د بېلابېلو څانګو مسؤلان وکولی شي ښاریانو ته غوره چوپړتیاوې وړاندې کړي. در درس آموزشی است زیادتر چیزها را آموختیم، مثلا کارکرد اداره را، مکتوب چی است، صادرات چی است، واردات را است و برای کارمندان نو که جدید شمول است خیلی یک درس مفید بود. تشکر کوم له دغه ارتقای ظرفیت نه د کوم خلک دلته راغلي د ښاروالۍ نه او موږ ته دلته د ارتقای ظرفیت کې یو څه معلومات راکړله. کوم کارونه چې موږ په اداره کې کوو د هغې مکمل موږ ته معلومات راکړه، له مکتوبه شروع تر استلامه تر د رشوت تر مسایلو تر هغه پورې. دې کې موږ ته راهنمایي وکړه چې دغه کارونه به نه کوو او اداره به په ښه هغه مخه ته بیایو په صداقت او رښتینولي سره. زمون وینا زمون تن وطن افغان وطن د سرو ګل ګلشن وطن افغان وطن د سرو ګل ګلشن وطن افغان وطن وطن افغان وطن وطن افغان وطن. کارهای مقدماتی ساختمان سرک کل اشمت خان از منطقه بالاحصار الی سرک کابل لوگر واقع نای 8 آغاز شد. به گفته مسئولان ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه های ښاروالۍ کابل، این سرک با طول 3900 متر با عرض 7 متر و 20 سانتی به ارزش بیش از 41 میلیون افغانی به شکل پخته و اساسی طی سال روان ساخته می شود. پروژه کل اشمت خان با طول 3900 متر و عرض 7 متر و 20 سانتی عرض می داشته باشه که در طول پروژه دو طرف مسیر کانال آب جویچه آب داره و 6 متر وسط سرک از کانکریت می باشه. مدت قرارداد پروژه 10 ماه تقویمی می باشه. با ساخت این سرک رشد اقتصادی و سهولت‌های متعدد شهری به شهروندان ساحات مرتبط فراهم شده و از جانب دیگر حجم ترافیک از سرک کابل لوگر کاسته خواهد شد. کار سرک چور شد ما بسیار خوش شدیم از پیشش، به خاطر که سرک پر ازدحام بود، در یخ در سردی ما مریضای خود بسیار به مشکل انتقال میدادیم. دولت ما خود به خیر خوب شد که افتتاح کرد، کارش شروع کرد. ما خوش هستیم. دزمرو کور او مسکن وطن افغان وطن 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 وطن افغان وطن. زمون وینا زمون تن وطن افغان وطن د سرو ګل ګلشن وطن افغان وطن د سرو ګل ګلشن وطن افغان وطن وطن افغان وطن.